انسان چې په قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي چې کم انسان په قبر کې کېښودی شي کو هر ټایم د دفن شو په د باندې وخت د مازدیګر وي هر ټایم چې د دفن شو خو په د باندې وخت د څه وي د مازدیګر وي نو چې کله نیک عمله انسان وي نو د بدن ته چې څنګه روح واپس شي او د را ژوندې شي په دې قبر کې نو دی وی اله ما پرېږده زه د مازدیګر مونځ کوم ما نه ټایم ځي ما نه مونځ قضا کېږي نور فنا کېږي زه مونځ کوم مونځ دا خو د مازدیګر ټایم دی دا هغه انسان وي کم انسان چې د مانځه پابندي کړې وي کم انسان چې د مونځ پابندي نه وي کړې هغه به څه ووایي چې زما نه مونځ قضا کېږي اخو هر ټایم مونځ په دنیا کې پرېښی کم انسان چې د مونځ عادت وي که نه نو هغه په قبر کې نارې کوي ما پرېږده وایي زما د مازدیګر وخت ځي د مازدیګر مونځ رانه قضا کېږي ما نه د مازدیګر مونځ قضا کېږي دې دوران کې دله دوه فرشتې اچانک راشي سمدستي ورله راشي څومره زر ول راځي حدیث مبارک کې راځي چې څنګه دا خلک د د خوا نه واپس کیږي که نه په دغه ټایم کې دله دوه فرشتې راشي چې فرشتې ورله راشي د ده نه تپوسونه کوي د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام به چې کله مړی دفن شو که نه نبي علیه صلات وسلام به د قبر په غاړه باندې ودرېدو صحابه کرامو ته به وفرمایل تاسو د دې خپل ورور دپاره دعا د ثابت قدمۍ وغواړئ الله مونږ تاله درولېږو الله زمونږ طاقت اوس نه چلیږي زمونږ اوس نه چلیږي الله ته ورسره څه کوي نو نبی علیه صلات وسلام به خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل دله دعا وغواړئ چې الله ورته ثابت قدمي نصیب کړي اوس به د ده نه تپوسونه کېږي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چې جنازې له لاړ شو دا جنازه کول چې دي که نه دا د دې ورور مسلمان سپارش کول دي الله ته دا الله ته سپارش کول دي الله مونږ به طور جرګه راغلي یو الله مونږ تا ته په جرګه ولاړ یو الله مونږ دې تاله درلېږو الله ته ورسره نرمي وکړه دا سپارش کول دي ښه ورونو دا په دې مړي چې موږ ودرېږو دا جنازه کوو حدیث مبارک کې راځي د هر مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي په هغې کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان چې دغه جنازه کول دي نو دا د دې مسلمان سپارش کول دي د الله په دربار کې الله تعالی درلېږم الله ته ورسره د نرمه معامله وکړه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي مونږ چېرته چې جنازې له لاړ شو په صف کې ودرېږو زمونږ په زړه کې چېرته دا راغلي دي دا تصور زمونږ راغلی دی په دې جنازې په صف کې چې زه ولاړ یم ما چېرته اسمان ته داسې کتلي دي الله تعالی په طور جرګه راغلی یم ما په دې زړه کې نرمي پیدا کړې ما د سترګو نه د جنازې په صف کې اوښکه بهیولې ده الله زما د عجزي منظور که الله زما د غریبي منظور که الله زما د خالي لاسونه منظور که الله زما د خالي جولۍ منظور که جنازې په صف کې مونږ چېرته دا فریاد کړی الله ته نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي د جنازې په صف کې چې مونږ ودرېږو مړی راته مخې ته پروت دی او مونږ د بل غیبت کوو مړی راته مخې ته پروت دی او مونږ د سیاسي پارټو خبرې کوو مړی راته پروت دی مونږ خانانو نوابانو مالدارانو ته په سلوټ باندې ورځو د افسوس مقام دی که نه دی دا د دې مړي سپارش کول دي سپارش د دې وجې نه چې کله به مړی دفن شو نو نبي علیه صلات وسلام به وفرمایل زه به دا ووایم هغه بار خلک پرېږده وه د کوم کور وارثان چې وي د هغې هم دا په صف کې کو ولاړ دی په ذهن کې نه وي چې زه د سپارش له راغلی یم نو چې کله به مړی دفن شو نو نبي علیه صلات وسلام به فرمایل وي د خپل ورور دپاره دعا وغواړئ د ثابت قدمۍ الله تبارک وتعالی ترې نه اوس تپوسونه کوي فرشتې به دې تپوس کوي اوس نو چې کله فرشتې د ده خواله راشي نو لومبې تپوس ته نه دا کوي چې مر ربک رب دې څوک دی مر ربک رب دې څوک دی دنیا کې دې ژوند تېر کړی دی نو سرټیټي دې چاته کړې وه الحمدلله ثم الحمدلله چې الله تبارک وتعالی مسلمانان پیدا کړي زمونږ سرونه د الله نه ما سوا بل چاته نه ټیټېږي خورونو یو خبره درته کومه چې سر د الله ته ټیټو نو بیا د غیرو د بندګانو بندګي مه کوه دا نه چې زه د پلانکي نه مجبوره یم او د پلانکي نه مجبوره یم نه چې سر د الله ته ټیټ کو که نه نو چې الله څه ولي هغه کوه د بندګانو بندګي بیا مه کوه
نو یو سوال به دا کېږي من ربک، رب دی څوک دی؟ دویم سوال به دا کېږي وما دینک، دین دې څه و؟ دنیا کې د ژوند تیر کړی دی، دین دې څه و؟ په کوم دین دې ژوند تیر کړی؟ دینونه خو ډېر دي په دنیا کې، نو ته په کوم دین باندې دې ژوند تیره؟ اوس دا ګران سوال دی ښه، دا څه دی؟ ګران سوال دی چې تپوس وشي چې دین دې څه و، ته به ورته وایې چې دین مې اسلام و، دین مې څه شی و؟ اسلام و. نو پرشتې به ستا شکل صورت ته هم ګوري که نه، په ژبه خو دې وویل چې دین زما اسلام دی، نو شکل صورت ته به دې وګوري آیا په دې مخ مبارک ته ګیره شته او که نشته. ستا د سر ویښتو ته به وګوري چې د سر ویښته دي د دین اسلام موافق دي او که د انګریزانو موافق دي. ته به جواب ورکړې چې دین زما اسلام دی، خو ستا ظاهري شکل صورت ته به هم کتی شي چې آیا دا شکل صورت دی د هندوانو د انګریزانو غونته جوړ دی او که د مسلمانانو جوړ دی. او دریم سوال به دا وي چې ما تقول فی حق هذا الرجل، ته د دې سړي متعلق څه وایي؟ د نبي علیه الصلاة والسلام متعلق، ته د نبي علیه الصلاة والسلام متعلق څه وایي؟ نو ته به جواب ورکړې چې دا مې نبي دی، دا مې څه دی؟ نبی دی. نو دا خو به هغې نه ته دا جواب ورکوي چې تا د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې ژوند تیر کړی دی، تا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت په خپل بدن باندې نافذ کړي دي، تا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت په خپل کور کې نافذ کړي دي، تا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت په خپل معاشره کې ژوندي کړي دي، هغې نه به ته ووایې چې دا زما نبی دی. نو چې ژوند دی د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو خلاف، د هغه د طریقو خلاف، شکل صورت دی د نبی علیه الصلاة والسلام د شکل صورت خلاف، په قبر کې به بیا ته دا جواب څنګه ورکوي چې دا زما نبی دی؟ رونو ژوند داسې تېروه چې په قبر کې سبا جواب ورکولی